رب العالمین د انسان په عبادت ډیر خوشحالیږي او انسان پیدا کړم د عبادت او د بندګۍ دپاره دی. حدیث پاک کے قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما انسانان او پیریان خالص دا عبادت او دا بندگی دا پارا پیدا کردی دی. انسان بم دا اللہ بندگی کئی او صرف اللہ بخپل معبود برحق گنی او دا اللہ پا دربار کے بخپل عاجزی کئی و عبادت بکئی او دغه سے پیریانم دی. نو پا بندگی او پا عبادت باندے اللہ خوشحالی کی جسوک اللہ تکی او کسوک دا اللہ عبادت نہ کئی بندگی نہ کئی اللہ پہ خپکی گی. رونو عبادت بیا دو قسم دی، یو تا فرض وئی او یو تا نفل مستحب و سنت وئی. فرض خستا پا ذمہ اللہ لازم کردی دی چی خامخا بکے لکه دا پنځه منځونه شو، او واجبم د فرض په حکم کې دي څنګه چې فرض کې داسې به واجب ویترم کې، او بعض عبادت داسې دی چې هغه د فرض او د واجب نه علاوه دی، د هغې بیا خپلې مرتبې او درجې دي. چاته سنت مؤکد وی لکه د سار 2 رکعاته سنت، یا د ماسپخین نه مخکې 4 رکعاته وروستو 2 رکعاته، او د ماښام نه پس 2 رکعاته، او د ماسخوتن نه فرضو نه پس 2 رکعاته. دا سنت مؤکد شو. او چاته نفل او مستحب وی لکه د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل، یا لکه د اشراق 2 رکعاته چې نور روچت شي، یا لکه دا 10 بجې د دوحا وخت د ساخت وخت ورته وی یو 2 رکعاته منځ کول، او یا لکه د ماسخوتن نه مخکې 4 رکعاته کول، او یا د شپې منځ تهجد کول. دا نفلی عبادتونه دي. په دې نفلی عبادتونو که سړی ونه کي نو د الله قرض یې په غاړه بند نه پاتې کېږي، خو فایده ډېره زیاته ده. او مثال یې داسې دی لکه یو مزدور چې ته په دیاړې ونیسې چې لکه 200 روپۍ به در کوم سار د 8 بجو نه د مازدیګر د 4 بجو پورې به کار را لکې 8 ګنټې، نو د 8 ګنټې د ده په ذمه ستا قرض دی، دا به خامخا کوي ځکه 200 روپۍ ورکې. خو که دا مزدور د 8 بجو په ځای په 7 بجې راشي او د 4 په ځای په 5 او په 6 بجې ډیوټي وکړي او ډېر په مینه درله کار وکړي، نو سړی ته خوشحاله که نه خوشحاله؟ دا 8 ګنټو په مزدورۍ دونه نه خوشحالیږي، اخواسم په هغه لازمه ده لکه دا مزدور چې وله په اخلاص کار وکړي او یو غنټه نیمه غنټه مخکې او یو غنټه نیمه غنټه وروستو بس کي، په دې مالک ډېر خوشحالیږي. وی دا په زما د طرف نه لازم نو، او ما سره مینه ده، ما سره محبت ته، نو ستړی دی او بیا ما لزان کړی. دقه مثال رونو د نفلی عبادت ته چې سړی نفل عبادت کوي نو الله هم دقه سې وی چې هغه فرض خو اسم په ذمه لازمو، خامخا به کول کې نه کول غاړه بنده ده، خو چې دا دې نفل منځ کوي د فرضو نه علاوه دا 10 رکعاته مخکې اوس وروستو، او یا د شپې پاسې او ماله تهجد کوي، الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي چې دا هغه فرضو نه زیاتي ماله کار کوي، ما ته عبادت کوي، ما سره مینه ده، زه خوښ یم. نورونو په الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي. نو نفل دقه مثال لري لکه مزدور چې مالک له د خپل ټیم نه زیات کار وکړي، تا اندازه ولګوه څونه پې خوشحالیږي. دقه رنګې الله په نفلو او په سنتو ډېر زیات خوشحالیږي چې ګوره ما سره مینه ده که نه، هغه چې کم پې پوري دی خو کوي، خو نورم ځان کړی، نورم ما خوشحالی. بل حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی
چې د قیامت پر ورځ د چا فرض کم شي الله به دا سنت او نفل ولا پکې حسابوي نو دی بله فایده شوه خو په نفلي عباداتو کې رونو بیا د شپې عبادت او تهجد ډېر بهترین عبادت دی قرآن شریف کې الله فرمایي والذین جاهدوا فینا چې څوک زمونږ په لار کې زما د رضا دپاره ځان وکړی او محنتو کې مشقتو کې نو لنهدینهم سبلنا د دړه کې به زه د خپلې مینې او د هدایت نورې لارې واچوم نورې لارې به ورته وښیم بندې لارې به ورته پرانیزم بندې لارې به ورته قلو کم ړه به وله په نور او په مینه نور روښانه کم والله مع څنګه دی الله تعالی د محسنانو دا خلق چې دا د خپل وس نه زیات عبادت کوي پوره مجاهده کوي پوره کوشش کوي دته محسن وی الله وی د زمرګری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره څومره جلیل القدر پیغمبر دی په ټولو پیغمبرانو کې د لوی مرتبه خاون الله ته څومره نږدې لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سره د دې چې جلیل القدر پیغمبر ټولو کې د لوی درجې پیغمبر ټوله شپه به عبادت کو یعنی د شپې اخیری سکے خوب به هم کو د شپې اولی سکے اخیره شپه به عبادت کو بیبیانې ورته بار بار وی د الله رسوله تا ته خو الله مخکې وروستو هر څه بخلي دي دونه ولې ځان کړی وی ښه چې الله هر څه ماته وبخل مخکې وروستو افلا اکون عبدا شکورا نو بیا د الله شکر گزار بنده ولې جوړ نشم چې دونه احسان را باندې الله کړی دی نو پکار دی چې بیا خو ډېر ښه عبادت وکم او شکریه ادا کم او عایشه بیبي فرمایي وی د شپې به دومره عبادت کو چې حتی تورمت قدماه د خپې مبارکې به وپړسېدې او الله ته به جړل سره د دې مونږ خلک وایو هلکه بس کمال ته ورسېده نه چې څونه کمال ته ورسېږي هغه مره به ځان کړی الله ته به جړل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل حدیث پاک کې راځي دي سینې به یې داسې جوش او خوټکاری اواز کو لکه کټوی چې جوشیږي او هغه کوم اوازونه کوي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت دی او حدیث پاک کې راځي چې دوه څیزونه دي چې هغه الله ته ډېر خوښ دي یو فرض منځ فرض عبادت او یو د شپې په ډټ کې چې خلک اودي او تپاسې او الله ته عبادت کوي تهجد کوي دې باندې الله ډېر خوشحالېږي څه وایي الله وی دې بنده دا خوب زما دپاره پرېښود او دې پاسېد او سترګې مږي او بستره پرېښوده خوب خشته شی دی او خپل هغه ارام یې پرېښود څه د وجې نه ما دپاره الله وی زما د وجې نه الله پې خوشحالېږي او دویمه څه د شپې مونځ کې بل لوی برکت دی ریا پکې نه څوک درنه نه خبرېږي یا الله یو ته یو زیم ګوري میانس کې بل څوک نشتا او دا بغیر د الله د فضل نه ګوري خالی نه ده دا د شپې هغه څوک پاسي چې د ده سره د الله ډېره مینه وي بې مینې سړی نه پاسي یو وینځه یو مولا واغېشته هغه چې ماسخوتن به مولا وده کېده نو دې وینځې به اجازت وغوښته زما سرداره مولا ما ته خو ستاسو ضرورت نور نشته دې وخت کې کنه وی نه بس ته خپل کار کوه تپوس نه بغیر به بل کار نه کوه نه که ما ته ساجتي نه بس دې وخت نه ستا د شپې تا ازاده چې څه دې خوښی کوه ځه دې به لږ غوندې خوب وکړو او د خوب نه پس به پاسېده الله به یې راضي کوه عبادت ته به ودرېده چې عبادت ته به ودرېده او منځ به اخلاص کنو بیا به الله ته خپل لاسونه خواره کړه اذا فرغت فانصب چې کله ته د عبادت نه فارغ شې نو ځان په دعا کې وکړه ویلا ربک فرغب الله ته ځان نږدې کا او ځان په دعا کې وکړه نو چې دی به د هغه تهجدو نه به ځان فارغ کا نو دواړه لاسونه به الله ته اوچت کړل او د الله نه به په مینه سوال کو نو دا سوالم چل غواړي دا بعضې خیرمار راشي که نه نیغ په نیغی
نو خلک ولې 1 روپۍ هم ورنکي. او بعضې خیرمار چې راشي د سړي د جیب نه خامخا شی وباسي. داسې خبرې ورځي، داسې چل ورځي چې د روپۍ په ځای 10 روپۍ او 20 روپۍ او 50 روپۍ وباسي. دارنګې د الله نه چې سوال کې د سوال خپله طریقه ده. الله له بلاول حمد ووې او صفتونه به وله وکې، بیا به په د نبي علیه السلام مبارک باندې درود شریف ووې او بیا به الله ته ووې چې الله اوس دنه سوال کو. نو الله ته خپل نیک عمل مخکې کا، د الله صفتونه اسم اعظم مخکې کا او په دغه برکت ته سوال کوه، په مینه سوال کوه، لکه یقین ساته چې دا سوال کوم الله به پوره کوي، پروردګار به درته پوره کوي. نو داوید چې د تهجد نه فارغه شو لاسې الله ته پورته کړل، دا سوی یا الله ستا د هغې مینې په توفیل چې ستا ما سره کومه ده، چې ستا ما سره کوم محبت او کومه مینه ده، د هغې په برکت د هغې په توفیل د نه سوال کوم چې پروردګاره ما خو وبخه، ما خو معاف که. ګوره څونه خشته لفظ نو چې ته هغه مولی سترګې غړولې وې اواز یې ورکه ای وینځې خطا شوې، هغه وی ګنې خولې خطا شوې. ولې وی تا ته څه پته لګي چې تا سره د الله مینه ده؟ دا ووایه چې یا الله زما تا سره کومه مینه ده، د هغې په توفیل دا کار وکړه. ځکه هر چا ته پته ده چې زما الله سره مینه شته، لیکن دې نه څوک څه خبر دي چې د الله ما سره مینه شته او که نشته دی. دې نه موږ نه یو خبر. که ته وایې چې دا ډوډۍ راکوي او دا جامه راکوي او دا ځمکه راکوي او دا موټر راکوي او د عزت راکوي، نه ګورې پته نه لګي. کله دا مال او دولت او دا موټر او بنګله دا د مږې هغه غوښی، مږې ته پنجره کې سړی غوښه کېږي، څونه خشتی کي ورته مږې پنجره دي غوښه ورته کېږي، څونه یې مزېداره کي او پې دڼیام واچوي او په غوړو کې م ورته وتلی، پیاز میاز هم سره ملګري کي، مسالې م ورته واچوي چې ښه خوشبویه شي، چې که مږه د هغه سوړې په هغه اخیري حد کې مې خو چې د غوښې له ځان راورسوي، څونه یې ورته خشته کي، مزېداره یې کي ورته. او ځان له یې ورته کېږي چې څوکني دروازه م ورپسې بنده کي چې مږې باندې بوی ورشي او چې روځي کوټه کې څوکني چې د غوښې له راشي، نو مږه هغه بوی چې پې ولګي وي نعمت خداوندي خو راغلی دی، سوړې نه رو روځي چې بوی پې لګي ورپسې ځي، چې هغه پنجرې ته وګوري نو اعلی قسم خوراک، بهترین قسم خوراک دا ورته مزېدار بره په پنجره کې ویزان پروت دي، پلیتم نی، خرابم نی، خیرنم نی، محفوظي دا وردن نشي. لګیا د هغه خپل خوراک خوري او ورته خوشحاله ده، ګډېږي ورته په پنجره کې چې شیخ مې مونته دی، بې کلاو مې خوراک مونته دی، تاویږي ورته خوشحالي، بار ماشوم سره چوکه ده هغه ورته دلته ګډېږي چې ځکه خیر اوس به دې پته ولګي. خوره خیر دی، لږه وخوره دا غوښه، زړه دې ورته شوی دی او ما هم دله خواري کړې ده، وخوره دا غوښه چې کله خلاصه کې بیا به سره ګورو. ماشومان ورته چوکې لاس کې نیولي، ډنډې یې لاس کې نیولي او ماشومان تاویږي ګیر چاپېره یو بل ته خاندي، هغه مږې پورې خاندي چې مږه خو غوښې له راغلې ده، نعمت ته راغلې ده، اخو یې نعمت ګڼي، خو په منځ کې د غوښه د هغه مږې دپاره نعمت نیسي، قهر او غضب. مږې ته څه ښکاري؟ نعمت ته، لیکن د الله له طرف نه د هغه ماشومانو له طرف نه څه شی دی؟ قهر او غضب. مږه وایي نعمت دی، هغې وي صبر کوه، اوس به دې پته لګي. خو چې کله هغه غوښه خلاصه کړي ماشومان پنجره راولي، ګیر چاپېره دایره ته وکړي چې بل خو نه تښتي، او یو اوبو کې پنجره ومنډي او پې شروع وکړي نو کلمې وله بر ته راوباسي. دقسې مثال ګورې د بعضې رزق دی. موږ لګیا یو دا رزق خورو، الله رزق را کړی دی، ډوډۍ راکړه، بنګلی راکړه، موټر یې راکړه، جایداد یې راکړه، خوشحاله ژوند یې راکړه. موږ ته دا داسې نعمت ښکاري لکه مږې ته پنجره کې چې غوښه څنګه ښکاري. موږ ورته په ځان نه پوهېږو، ګډېږو ورته، او جی الله لوی نعمت را کړی دی، او جی الله ما نه ډېر خوشحاله دی، وګوره هر قسمه شی را کړی دی، حقه د مږې د پنجرې خوراکي او فرشتې هلته کې تاویږي، صبر کوه ګیرم کړي لا ورېږه دا نعمت به وخورې، قبر له به راځې که نه ډنکي به درته نیسو. داسې یضرب بمطارق من حدید،
دا ماشومان خو مګه د چوکو په ډنډو وهي، تا به د اوسپنې په ډنډو وو. پرېږدو دې چېرته خو صبر وکړه، لږ غوندې بین در باندې د نعمت لګېدلې دی، لږه غوندې فایده ترې واخله، خیر دی، هېڅ پته نه لګي. الله دې زمونږ دا نعمتونه او دا ډوډۍ د مږې د پنجرې خوراک چې د مږې د نیوکې دپاره دی، الله دې هغسې نه ګرځوي چې الله پرې موږ راونه نیسي. داسې خوراک لکه چې چرګو ته واچې چې خورا، هغه د نیوکې خوراک نه دی. چرګو ته واچې یا څاروي ته ګیا واچې بوتاوه ورته وکړې چې خورا، د نیوکې دپاره نی. نو زمونږ دا رزق دی الله دغسې وګرځوي، څه پته لګي. نو هغه مالک هغه وینځې ته وایي سوال دې غلط وکړو، داسې مه وایه چې الله ستا ما سره مینه ده. ته څه خبره چې د الله د سره مینه شته که نشته؟ داسې وایه چې الله زما تا سره کومه مینه ده. هر سړی د خپلې مینې نه خبردار، د هغې په توفیل ما وبخه، ما معاف که. وینځه ورته څه وایي؟ وی حضرت ټیک مې ویلی دي، ما ټیک ویلی دي، تا ته څه پته ده چې تا سره د الله مینه ده؟ ته څه خبرې؟ وی که ما سره د الله مینه نه وې، ستا غوندې به زم دلته کې ستونې ستا پروت وې، اوده به پرته وې راپاڅېدم به، خو ما سره مینه ده. نو زه یې راپاڅولم، لکې راته د عبادت مینه واچوله. لکې د عبادت مینه څوک اچوي؟ حدیث پاک کې راځي دوه څیزونه دي دې زړه ته ناست دي، یو خوا فرشته ده ملهم ورته وایي، زړه ته الهام کوي چې نیکي کوه نیکي کوه. بل خوا شیطان دی وسواس ورته وایي، هغه وسوسې ورته اچوي چې دا ګناه کوه، دا نیکي مه کوه، ګناه کوه نیکي مه کوه. نو وایي چې ته کله دا محسوس کړي چې دا د نیکۍ والا د تړلی راځي، پوه شه چې دا د الله طرف نه ده، شبک دا کار کوه. او چې دا کم دا دویم والا دی چې دا نیکي مه کوه دا ګناه کوه، پوه شه چې دا د شیطان د طرف نه وسوسه ده، ځان ته ساته. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي. نو دا خو تا ته الله لکې واچي چې پاسه دا بستره وغورځوه، الله پاسه لګوندې یو دوه رکاته مونځ وکړه، الله دا تندې الله ته ولګوه چې الله خوشحاله شي. فرشته د الله را طرف نه دی اړه ته تا ته دا څیزونه در اچوي. نو دا د الله مینه شو اوس که نه شوه؟ وایي چې سړی مونځ وکړي او دې دوباره بیا بل مانځل راشي په مینه، دې په دې پوه شي چې دا مخکني مونځ مې قبول دی، رانه خوشحاله دی، زما اړه ته یې واچوله چې شا به بل مونځ ته لاړ شه. او چې دا دویم وکړي او د مازدیګر مانځله راغی، دې په دې خوشحاله شي چې دا بل مې قبول شوی دی، ښه الله رانه خوشحاله شوی دی، د دې بل مونځ یې راته اړه کې راواچوله. او چې دا مونځ یې وکړه ورپسې د بل پرېښوده، دا دې نه دی قبول، الله پې نه دی خوشحاله. که قبول وي او الله پې خوشحاله وي نو بیا به دې بل مانځله را بللې که نه، لکې به یې راته اچوله چې دا مونځ وکړه که نه. دا خو ښکاره نښې دي، خو که مونږ پې ځان پوهېږو. وی ټیک مې ویلی دي، که ما سره د الله مینه نه وې، ستا غوندې بالوړې پرته وم په دا کټ کې، خو چې مینه یې د دې را پاسولم، بستره یې را باندې وغورځوله او خشته خوب یې را باندې بند کو او ځان ته یې مخامخ ودرولم. نو چې څوک تهجد کوي د شپې او پاسي، پوه دي چې دا د الله په مینه دي، ما سره مینه ده، ما سره محبت دی. خوب یې راته خوښ نه کو، عبادت یې راته خوښ کو، ګرمه بړستن یې راته خوښه نه کړه او ځان ته ودرېدل یې راته خوښ کړل. وایو د الله مینه شوه که نه شوه؟ نو عبادت کوئ، خصوصا یو دو رکاتو له شپې له پاسئ که نه، لږ تهجد کوئ که نه. هلکه ما خو ډېر مونځ او عبادت دروازې کړی دی، نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زیاتې نه کولی شي او نه دې کړی دی، هغه کوي. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل لا پاڅېدم د شپې، وی چې مې وکتل نبي علیه السلام مبارک په کوټه کې نو را سره غم شو چې خدایه څه شو، دشمنان هم زیات دي، یهودیان هم شته، کافر هم شته، څوک تکلیف ورته ونه رسوي. په غم او په فکر کې شوم. شپه ده، تیاره د بجلی خوشترې نه ډیوه شترې نه، په منډه راووتم جومات ته، لاس تپوم داسې چې کوم ځای به نبي علیه السلام و هلته لاس تپومه چې کوم ځای به تیاره ده که نه، چت هم د جومات پره کوټې و، اوچت به نه نو تیاره به زیاته وه، لاس تپوم، ناګانه د پیغمبر علیه السلام په مبارک او خپو مې لاس ولګېده او پیغمبر علیه السلام پوه شم چې په سجده پروت دی او خپې یې دقسې ولاړې. ګوره نیمې شپې کې دشمنان هم شته، کافر هم شته، بی سره سوچ دی چې دا چېرته دشمن نقصان یې رستی او جومات ته راغلی دی، پرېږده الله ته به لږه فریاد کومه، نو که په دا کور کې کوم نو ممکن ده چې عایشه د خوب نه وځي.
ممکن ده چې هغه رانه خبر شي د عبادت نه، دا جومات کې ځان له به لږ ورته وجاړم، ځان له به لږ غوندې راضي کما. نو وی فلمستو یدي فوقعت یدي على قدمیه وهما منصوبتان وهو ساجد، چې لاس مې تپو په خپو په دا پوندو مبارک کې زما لاس ولګېد، خپې د سجدې په حالت کې ولاړه. بله موقع کې دغسې واقع پیښه ده. نبی علیہ السلام او عائشہ صدیقه تلې ده حضرت علی کره، نبی علیہ السلام نشته، ټول جومات مې ورپسې لټ پلټ که جومات کې هم نشته، نورو بیبیانو کوټو کې وګرځېدم هلته هم نشته. څه شو؟ علي صاحب وایي تاسو راځئ. فاطمه رضی الله عنها شوه، علی رضی الله عنه شو، بار ته ورپسې ګوري نبی علیہ السلام څه شو. نورونو د حضور پاک مبارک یو عجیبه خاصیت و. داسې خاصیت و چې د خولې مبارکې نه خوشبویي به تله، زمون خوله بدبویي کوي او د نبی علیہ السلام خولې مبارکې خوشبویي به کوله. خولې مبارکې خوشبویي به کوله. نو نبی علیہ السلام مبارک علي صاحب پې پوهېده چې دا کوم نږدې صحابه به و، هغوی ته به د حضور پاک مبارک هغه خولې خوشبویي محسوسېدله. ورپسې روان شو، تلل هغه خوشبویي پسې تلل، د بقي مقبرې ته لاړه ورسېدل. ګوره مقبرې ته او د شپې تلل، هلته ورسېدل. چې هلته لاړل اوس نبی علیہ السلام په سجده پروت دی او جاړي. یو آیات وی په سجده کې وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله که زما دې امت له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي، نو څوک دنه تپوس خو نشي کولی، څه چې ورسره کې کولی شي. او الله کې بخې نو هم الله ګوره د ډېر لوی زور خاوند دی، بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی. د شپې تهجد، د شپې مونځ او د شپې د الله د رضا دپاره بقي مقبرې ته ځي، هلته ورته جاړي. دا مونږ له نمونه ده که نه؟ نو د شپې مونځ باندې الله ډېر خوشحالېږي. حدیث پاک کې راځي چې الله د شپې په دې اخري وخت کې د لومبي اسمان ته راکوزېږي. نو الله له داسې وجود نشته لکه زما او ستا په شان، او نه الله داسې کوزېدل کوي لکه دا مونږ چې څنګه کوزېږو. دا د الله خپل شان دی، یا د الله رحمتونه دي، د الله خپل شان دی. نو پروردگار آواز کوي د شپې په دې اخره شپه کې. یاره مونږ څونه بد قسمت یو، درې اواز راته کوي. څه وایي؟ هل من مستغفر فاغفر له، څوک بخنه غوښتونکی شته چې وی بخم؟ خپله راته آواز کوي. هل من مستغفر فاغفر له، شته څوک بخنه غوښتونکی چې زه وبخم؟ نو مونږ اوس بخنې ته محتاج یو که نه یو؟ بیا څه وایي؟ هل من سائل فاجیبه، شته څوک سوالګر چې زه دعا قبوله کم؟ هل من سائل فاجیبه، شته څوک سوالګر چې زه دعا قبوله کم؟ او بیا څه وایي درېیم اواز؟ هل من مسترزق فارزقه، شته څوک رزق غوښتونکی چې روزي وله ورکم؟ درې اوازونه کوي. بخنه غوښتونکی شته چې وی بخم، روزي غوښتونکی شته چې روزي ورکم، سوالګر شته چې دعا وله قبوله کم. نو چې اوس الله په خپله د اوازونه کوي او بیا مونږ اوده پراته یو. د دې څه مطلب شو؟ چې خدای نم بخنې ته حاجت شته. مطلب همدا شو که نه؟ خدای نه دنه غواړو او خدای نه دنه ډوډۍ غواړو. ځه ګنې چې اوس یو سړی د دې دروازې په مخ کې د نیمې شپې راپاسې، نیمه شپه، او ستا رې دروازې په مخ کې اواز وکړو فلانکي که ډوډۍ ته رجتي نو ګورې خوانچه مې راډکه کړې ده. نو چې هغه سخا روجي که نه، هغه سخا ډوډۍ م وي، د بلستن له هلته ډغره ورکړي او په یو منډه دروازې له ځان رسوي که نه رسوي. او چې لا دا آواز م ورته وکړي یروره دروازه کولاو که یو 10,000 روپۍ مې راوړي دي چې درکم دله. اوهو څونه ورته خوشحالي ګډېږي، ورته ښځه م پاسي، بچي م پاسئ، دروازه م ورته کولاو کړي. خو یقین یې دی چې دا میلاوېږي که نه. 100 روپۍ خو په 15 هم پاسي، یقین یې دی چې میلاوېږي. ولې؟ مثال در کوم که نه، ځانه خبره نه کوم. په دې بعضې کارخانو کې ډبل شفټ لګي، دروازې د
سار نه شروع شي دا مازدیګر 4 بجو پورې ډیوټیانې بعضې کسانو کې کوي که نه کوي بل شفټ ولګي د ماسخوتن مثلا د 10 بجو پورې هغې لب کسان په سیکلو به پخوا د شوګر میل او پیپر میل ته تلل هلته لاړ شي نو بل شفټ 10 بجې نه پس بیا ولګي ساره 2 بجو پورې ټوله شپه پکې ویړه کې که نه کې ولې ورته پته ده چې شی میلاوېږي شپه ویړی دا نه چې څوک شپه خوب اعلا دی هلته تنخوا میلاوېږي نو شپه ورته ویړه کوي ښه او چې بخور دي سیل کې دا سوچ دې کړی چې مړه پرېږده او یاره بستره خوږه ده او خوب خوږ دی ځه یاره خپل کار به کوي بل وار کې به اوبه کوو نه نیمه ګنټه مخکې دی چې پردی اوبه مو وی نیمه ګنټه وروستو راځي چې پردی مو وی یا خو دې ته نه ګوري چې خوب مزیدار دی او خوب دی او بستره خوږه ده نه شی درته ښکاري مخامخ درته شی ښکاري او یا زوینم اکثر نیمه شپه دا لارې او دا فلینکو چې روانې وي پېشمني نه ډېر مخکې زما ګمان دا لومبۍ ګاډو کې دي تاسو به قرار اوړئ بالکل 3 بجې دي 3 بجې لومبۍ ګاډو 4:30 بجې تقریبا باندې 4:30 باندې نو چې 3 بجې دي 1.5 غنټه مخکې دا پاسي دا تش خو نه دي ډرایور هم پاسي کلندر هم پاسي او مخصوص سورلی وي هغې ته هلته چغه وي هغه سورلی ول روتي خپل ځای له بیا ځي دا ولې شپه خوري الله له نه خوري دی له خوري ولې ورته پته ده چې دا شی میلاوېږي د الله په دې یقین نشته که د الله په دې یقین وي چې دا ماته میلاوېږي نو چې 5 روپو له پاسې نو عظیم جنت له بولې نه پاسې چې 5 روپو له پاسې او 10 روپو له پاسې نو د الله رضا او د الله خوشحالۍ له بولې نه پاسې یقین نشته سوچ بدل دی زمونږ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې 3 اوازونه الله کوي شته څوک دعا غوښتو والا سوالګری چې سوال والا قبول کم شته څوک ډوډۍ غوښتو والا چې ډوډۍ والا ورکم شته څوک دغه بخنې غوښتو والا چې وی بخم نو دې وخت کې چې مولوي صاحب زمون خدای پاک وبخي او پېشمني پاسېد نو هغه به عجیبه خبره کوله یاده مې ده هغه به وی الله ستا پیغمبر یو دروغ نه وی چې ته په تا اوازونه کې نو مونږ خو درته نه دي ویلي چې الله دا اوازونه وکړه دا خو ته پخپله کې مونږ خو درته نه دي ویلي نو چې پخپله کې او ما هم پې د پیغمبر علیه السلام په واسطه خبره چې دا اوازونه کومه نو دنه زه غواړم راکړه که دا د مینې الفظ حضرت معاویه رضی الله عنه د شپې به تهجد کول د ورځې به لګیاو او دربان به مقرر کړو چې داسې څوک اجتمن راشي چې دروازه ورته بنده ني نبی علیہ السلام فرمایي کم د قوم مشر چې د خلکو نه دروازه بنده کړه د قوم مشر حاجتمن ته دروازه بنده کړه چې صاحب وده دی صاحب نری وزګار دروازه بنده کړه نو د خونن د حاجتمن د حاجت پورا کولو ته دروازه بنده کړه د قیامت پر ورځ به الله را د حاجت خپله دروازه بنده کړي غرق شو دا مشران سبا دي دروازه به نه بنده معاویه صاحب به سړی مقرر کړو چې څوک راشي چې ګورې مال یې خامخا را رسوي چې د هر چا حاجتي پوره کولی شم یا نه خو چې حاجتمند واپس لاړ شي او د شپې به بیا تهجد کول نو د شپې په د اول حصه کې به وده کېده نو یو ځل یو سړی راغی د ماسخوتن لمانځه نه پس ورسره کېناست چې دا چل دی او دا چل دی خبرې اوږدې کړې د دې سړي مقصد دا او شیطانو د انسان په شکل کې د هغه مقصد دا چې دا لومبۍ شپه پې لږه غوندې بېخوبه کمه نو د تهجد وخت کې به وده کم تهجد به دې پاتې شي چې دا ټوله شپه ورسره تېره کړه او د تهجد هغه ټیم ته ورسېده خبره نو معاویه صاحب ورته ویل وروره داسې کار وکړه سبا چې زما مجلس ولګي نو هلته راشه ستا مسله به حل کړم تشبیه خو څه فایده نه کوي وی ښه بس پویولی مې وی نه بس پوه شم چې لاړ معاویه صاحب خو خوب ونه کړ بیا تهجد یې وکړل سار یې مونځ وکړ سار مانځه نه پس خوب مکروه دی سار مانځه نه پس خوب مکروه دی سار یې مونځ وکړ مانځه نه پس خو بیا شراق کوي لاړ بیا دربار ولګېدو څو ورځ بیا په دربار کې تېره شوه چې ماسخوتن مونځ یې وکړه نوکر ته و چې دروازه بنده کړه چې دا زما د ارام وخت چې څوک را پرېنږدي
ځکه بېګا مې خوب نه دی کړی. دروازه بنده کړه. شیطان بیا راغی. شیطان ته څوک دروازې کوم ځای بندولی شي؟ هغه د انسان په دا رګونو کې د کافر بچې ګرځي راګرځي. حدیث کې پاک کې راځي که نه ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، په دا رګونو کې ګرځي. هغه ته څوک دروازې بندولی شي؟ شیطان بیا راغی. دروازه بنده را ورننوت. چې ورننوت معاویه رضی الله عنه بیا هغه نوکر ته م غوسه چې ظالمه ما خو درته وو چې دروازه بنده که نو دا سوس خدای ولې بیا راغی. معاویه صاحب ورته وایي تا ته خو ما نن ټول ورځ انتظار وکړه او ته رانلې. نو شیطان خو وي دروغجن او د دروغو چل خو دې درته ښایي، مونږ ته یې ښایي. نو په خپله به وله څونه لوی مهارت وي. لګیا دی معاویه صاحب ته بانې او دا چل وجي او دا چل وغی مطمئن. او بیا ورته وایي چې صاحبه زه تا لږ پوه یم، تا خو پرون ټوله قصه ما ته کړې ده که نه؟ باید سړی به د مازغه خوب کي، مونږ له باید سړی راشي که نه جرګو والا. هلکه که ته ډېره قصه مو کړي نو هغه وایي چې دا خو د تهجد وخت دی، څه له وده کېږم. بیا هغه خپل لمونځ وکړه. چې لمونځ یې وکړو، دویمه شپه م بې خوبه شوه. سهار وختي بیا خپل سهار مونځ او بیا ورپسې اشراقه پورې ناسته او بیا مونځ اشراق او بیا دربار ولګېد. چې ماسخوتن شو نوکر ته یې وې دا مهرباني به وکړي چې نن خو ما ته هېڅ څوک هم پرې نه دي، 2 شپې بې خوبه یم. پېښ صاحب ما خو پرون هم څوک نه یې در پرېښی. نه پرون دروازه در نه کوله او پاتې ده. یو سړی راغلی جي نه ده کوله او پاتې، بس ته نه پوه شوې که نه سړی راغلی دی. اوس خو یې نه پېژني چې هغه خو په الفلام او هغه ارامي شیطان دی. هغه ته څه پته ده؟ دغه دی چې اوس دی بیا ورغی معاویه رضی الله عنه. چې معاویه صاحب ته ورغی او ورته غوسه هم دی، وایي صاحبه تا باندې زمونږ حق پورې دی، د مسلمانانو بادشاه غوسې مه کوه، قیامت پر ورځ به دې ګرېوان نه نیسم که دلته زما خبره نه منې. او ورپېد چې خدای پاکه قیامت پر ورځ مې رونه نیسي. دا خلک به د قیامت دروازې د نیوکې نه یېرېدل. نه ما خبره ومنه، نه تا ته خو 2 ورځې د خدای بنده ما تېرې کړې نو ته د شپې راځې او ما د خوبه وباسې. د څه کې؟ وی نه به زما خبره ضروري ده او بس دا ته واوره خیر دا 3مه شپه یم پې بې خوبه کړه. چې بې خوبه یې کړه صاحبه او دا شیطان ته اوت بار ته د له خو خوب ټالی ورکولې، دا خو 3مه شپه ده چې پرله پسې وخت بس وده شو، تهجد پاتې شو. چې وده شو بس شیطان وی افرید کامیاب شو. خپلو کشرانو هم اوړه به وروړه به چې زنده باد. سړی خو د تهجد نه وویسته. خو صحابه دي، هغه خو هغه خلک دي چې د چا غېږ کې لوی شوي دي. هغه خلک دي چې د چا نظرونه پې لګېدلي دي. اصل مونږ غوندې خلک خو نه دی. خو چې ساره څنګه بانګ وی راویښ شو، اوهو تهجد پاتې شو. دا به څه کېږي؟ بس الله ته په ژړا سر شو. خدای تهجد پاتې شو. زه خو نو بس خوب راغی وده شم او تهجد رانه لاړ. هغه سپېره خو 3 ورځې زه د کاره وویستم، د خوب یې ویستم او سر اونخت په نفلونو اونخت راشه. اوس الله راضي کا شپه به عبادته پاتې شوه. او ورونو دا د حضور پاک مبارک عمل مو وګورئ. عایشه بیبي فرمایي چې کله به د شپې تهجد ته پاتې شو، انسان دی اوده به پاتې شو یا بیمار به نو بیا به د اشراق نه پس د نور خطو نه پس 12 رکعته لمونځ کول. دا به بیا کول دې دپاره چې ویې کړمه چې اسیم کوم رسونه هلته ولې نه کوم، هغه به 12 رکعته بیا کول. معاویه صاحب هم الله ته جړا ده رضی الله عنه، جاړې منځونه هم کوي. منځونه کوي اوس چې سبا بله شپه شوه نو وده شو، دا شیطان ورنه راغی. چې څنګه وده شو نو شیطان اوس د تهجد وخت کې ورغی او د خپې نه ونیوه پیسه پاسه. یا لکه بس زوته سره پوه شو یې څوک خبیثه هغه دې د خوب استم تهجد نه دی ویستم، اوس مې تهجد له پاسې وې د شیطان یم، د انسان په شکل کې راغلی یم. نو شیطان بیخ دی وځه، شیطان څوک تهجد له پاسې هغه دې 3 شپې تهجد نه استمه او نن دې په تهجد له پاسولم. دا د شیطان کار دی. وی د ما مقصد هم دا چې تا تهجد نه بند کم. تهجد دا مونځ ډېر اعلی دی، ډېر په الله خوشحالېږي او تا نه دا بند کم. یو شپه به یې پرېږدې نو خوند به والې د خوبو، نو بله شپه به یې پرېږدې نو د خوب خوند به والې او تهجد به در نه پاتې شي. خو هغې کې خو ماته لوی نقصان وشو. تهجد د نه پاتې ټوله شپه دې ورځ دې ورته وجړی او مونځونه دې وکړه. الله دې ښه خوشحاله کړه. معراج هغه تهجد کې ښه دي تهجد کې ښه دي، هغې له پاسه وه که نن ته بیا پاتې شو نو پرون یې 15 ګنټې جړلې، نن به ټوله شپه جاړي، ټوله ورځ به جاړي.
هغه تهجد د لخدي بابا هغه کوا. صحابه بلدو تهجد سره او شیطان ته پتر کې خوان پکې سونه دی او الله په سونه خوشاليږي. نو تهجد وخت کې پاسېدل او خصوصا چې دا پېشمنی شي او بانګ وای دې ټیم کې الله ته جړل او فریاد کول الله ډېر خوشاليږي. الله دعا ډېره زیاته قبلوي. حضرت یعقوب علیہ السلام سره چې بچو زیاتې وکړو او حضرت یوسف علیہ السلام ته کوی ته وغورځو انتهایی زیاتې دي او د هغې د وجې نه حضرت یعقوب علیہ السلام په دواړو سترګو ړوند شو وابیضت عیناه وهو کظیم. سترګې تکې سپینې شوې په بچي پسې په جړا. نو چې کله واقعا برابر شو یوسف علیہ السلام الله بادشاہ ته ورسو بیا رونو سره ملاقات هم شو. یعقوب علیہ السلام ته خبره ښکاره شوه او یعقوب علیہ السلام سره د نورو زامنو مصر ته لاړو د یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو. نو زامن خو پوه شو چې پیکه شو هر څه معلوم شو که نه دا خو ظلم مونږ کړو. دي خو ورته وی چې یوسف شرمخ خوړلی دی دا که لګي یوسف شرمخ خوړلی دی او دا خو دا د جمدې دی کوی ته مونږ غورځولو هر څه ښکاره شو. نا بچي څه وایي پلار ته چې بابا مونږ له د الله نه بخښنه وغواړو مونږ معاف کړه. خبره ښکاره ده اوس مونږ غلطي کړې ده چې دا یوسف هم کوی کې غورځولی دی علیه السلام. مونږ معاف کړه او مونږ له د الله نه بخښنه وغواړه. بس ته د الله پیغمبر یې مونږ زیاتې کړی دی. نو یعقوب علیه السلام ورته وی سوف استغفر لکم ربي انه کان بي حفیا. الله نه دله بخښنه غواړم خو اوس نه لږ صبر وکړې الله په ما ډېر مهربانه دی. نو مفسرین لیکي وی هغه وخت سره ولې ولا بخښنه ونه غوښته چې ورته وی سوف استغفر لکم لږ ساعت پس ته له بخښنه غواړم څه موده پس ته له غواړم. وی دا یعقوب علیه السلام د سبا دې وخت انتظار کو چې تهجد له به پاسمه خپل لمونځ به وکړم او بیا د سبا د خطو نه مخکې دغه ټیم ډېر مبارک د دعا د قبلېدو دی دغه ټیم به له دعا وغواړم نه الله به معافي وکړي. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو عجیبه واقعه لیکلې ده. وی سپی چې لنګه شي نو یو ګڼ شمېر بچي راوړي 10 11 او 15 او 20 پورې بچي کله سپی راوړي او ګډه چیله چې لنګه شي نو یو بچي راوړي کله دوم راوړي خو اکثر یو راوړي. شپږ میاشتې کې سپی هم لنګېږي او په شپږ میاشتې کې ګډه او چیله هم لنګېږي. ښه نو پیداوار د چا زیات شو؟ د سپو پیداوار زیات دی د ګډو چیلو پیداوار کم دی او ګډه چیلې الالیږي زیات او سپینه الالیږي. په دې پېښور کې او په دې ښارونو کې خلک ګډه چیلې الالی او خوري او په دې قربانۍ کې څونه الالیږي. او بیا د حج په موقع خو 50 لکه خلک دی هغه هر یو ځان له ګډو چیلې الالی هلته څومره الالیږي. نو ګډه چیلې الالیږي ډېرې زیاتې په تختونو د قصابانو په کورونو کې او په خادو کې او په قربانو کې سپي خو څوک نه الالی او پیداوار د سپو زیات دی د ګډو چیلو کم دی بچي دا ډېر راوړي. نو عقل څه وایي چې کم شی دی ډېر وي سپي دی ډېر وي ځکه دا نه الالیږي ګډې چیلې دی کمې وي او بیا هم د ګډو چیلو رمې ګرځي د سپو رمې چې ته مونږ ونه لیدې د ګډو چیلو رمې ګرځي او رمون علاوه په هر کور کې یو دوه ګډې چیلې وي. په دې غرونو علاقو کې خو هر چا کر یوه ګډ او دوه چیلې را خامخی او رمې یې ګرځي. شپونکي ولا خلک نیسي چراګاهان ولا خلک ساتي او د سپوټو ټول کلي کې اسپي راغونډ کې شلتې نه جوړېږي. وی دا ولې نسل دا سپو زیات دی په ظاهر کې چې مونږ ګورو او د ګډو چې نسل د سپو کم دی د ګډو چیلو زیات دی او پیداوار د سپو زیات دی لالیږي نه ګډو چیله لالیږي پیداوار یې کم دی د دې په نسبت د سپو. نو مولانا روم صاحب ډېر بزرګ انسان و هغه وایي دا د سبا برکت دی د پېشمني اسینګه ګډه چیلې که چا ساتلي پېشمني شي دا ویښه شي داسې ده که نه دي صاحب پېشمني به دا ویښه دا برکتي شی دی
چې څوک یې ساتي هغه هم ګوره الله برکت ورکوي. دا په دې اوله شپه کې ودی او په دې اخره شپه کې پېشمني دا پاسې ویښی او سپی چې د ټوله شپه منډې ووی او چې کله پېشمني شي دا خدایوالي وده پروت وي. دا چې ده که نه دا د دې پېشمني او د سبا برکت تېرونو چې الله د ګډو چیلو نسل زیات کړی دی او د سپو پروردګار نسل ختم کړی دی. نو اوس هم چې څوک پېشمني پاسي تهجد له پاسي وختي پاسي الله به په نسل کې برکت پیدا کی. الله به د په کور کې کورنۍ کې برکت پیدا کی او چې دغه وخت یودي برکت به پکې نه دا سبا برکت دا د پېشمني برکت. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو مریدو د نیمروز بادشاه یې مریدو نو هغه یو ځل لاړ د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خواله چې ویې کتل اوس په لنګر په زرګونو خلک دي څوک ډوډۍ خوري او څوک پاسي لنګر دي چلیږي لږ سوونه هم نه په زرګونه. د نیمروز دا بادشاه چې راغی نو وزیران یې راغونډ کړل چې صاحبه دا زمونږ پیر صاحب پیر عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دا لنګر د کومې راځي؟ ته خو بلا دنیا په زرګونو خلک سهار او ماښام او ماسخوتن لګیا دي ډوډۍ خوري. دا د کوم ځای نه راځي؟ دا د څه دوکانونه څه آمدن څه ځمکه جایداد شته؟ پیسه هم نشته. یاره دا خو داسې کار کومه یو صوبه ورپسې لیکمه. مطلب یې دا چې پیر صاحب به خوشحاله شي عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه به خوشحاله شي. نو د نیمروز پوره صوبه ورپسې ولیکله چې صاحب په دې صوبه کې چې څومره د سرکاري ځمکو آمدن دی او د دې صوبې چې څومره عشر او زکات غونډېږي دا به ټول ستا د لنګري. یو کاغذ باندې ولیکل د نیمروز د علاقې د صوبې ټول آمدن د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کوم دا دغه شو. اوس چې څوک چاله 15 روپۍ ورکړي نو ورته خوشحاله هغه له غونډه صوبه ورکړه او دی وایي چې بادشاه وی کې دا ورکم چې عبدالقادر جیلانی سے بسونه په خوشاله چې هغه ته هغه خط ورسېد خادم ته وایي ودرېږه صبر وکړه جواب ته ولیکم. په خط د پاسه ورته یو 2 شعرونه ولیکل. څه لیکي؟ ورته لیکي وی چون چتر سنجری روح بختم سیاه بود چون چتر سنجری روح بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری. پخوا به د بادشاهانو یو ټوپی په سر یو تاج او د هغه تاج نه به ګیر چاپېره یو توره پټه وه د ډول لپاره. نو دا بادشاه د سنجر علاقې بادشاه و دا نیمروز صوبه وه. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته لیکي وی ای د سنجر بادشاه وی زما په زړه کې که ستا ردې بادشاه ته خو لا نیمروز صوبه یادی که د دې ټولې بادشاه متعلق زما په زړه کې شوقي که نه نو زما بخت او قسمت ته الله داسې تور کی لکه ستا په دې تاج کې چې دا توره پټه ده داسې الله زما قسمت تور کی. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری. او بیا سوی زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز را به یک جو نمی خرم. وی ترسو چې ما له الله د نیمې شپې بادشاهي را کړې ده د نیمې شپې پاسم او الله ته جاړم هغه بادشاهي الله را کړې ده د هغې بادشاهۍ نه پس د نیمروز بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت هم نه اخله. نو چې سړی دا نیمه شپه کې الله ته پاسي که نه اخره شپه کې او الله ته جاړي دې کې ډېر خوند دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما په امت کې 2 قسمه خلک ډېر بهترین دي. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. یو هغه خلک چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی حافظ دی او یا عالم دی د قرآن علم یې په سینه کې پروت دی. او دویم څوک دي اصحاب اللیل چې دا د شپې په دا اخري نیمه شپه کې پاسي او الله ته مونځ کوي تهجد کوي دا په سلګو سلګو ورته جاړي. الله دې همدغسې جوړ کړي. نو تهجد ډېر بهترین عبادت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. صحابه به ودرېدل نبی علیه السلام به د شپې راووته یو ځل د شپې راغی حضرت علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها پاسوله عبادت د شپې پاسوله. یو ځل نبی علیه السلام مبارک آواز وکړ من یوقظ صواحب الحجرات
دا بیبیانې به څوک پاسوي؟ یو کس تکړه شی دا بیبیانې پاسوي. ولې؟ وی دا فتنې او عذابونه راته ښکاري چې په دا کوټو په دا منځ کې را پرېوځي. عذابونه یې نه ورشه که نو څونه عذابونه دي؟ لږ دي که ډېر؟ هلکه وایي چیتر دی، چیتر وایي اورېده ختمه شوه. او د چیتر نه هم درته په شکال جوړ دی. غنم دې په پخېدو دي که لږ دا باران 2-3 ورځې را ټینګ شو، څه دې خیال دی؟ دې غلې نه به خلک محرومه پاتې شي او که به نه شي؟ مکمل به محرومه شي. دا د خدای قهرونه او غضبونه دي که نه؟ مختلف قسم کې د الله قهر او غضب. کله به د نار کې دیم غضب، کله به د موړ کې په دام غضب او قهر. وی انی ارى الفتنه، نبی علیہ السلام فرمایي دا فتنې او عذابونه وینم چې ستاسو د کورونو په دا منځ کې پرېوځي. د دې علاج څه دی؟ من یوقظ صواحب الحجرات، بیبیانې به څوک پاسې چې الله ته ودرېږي مونځ. معلومیږي دا چې د شپې مونځ څوک کوي الله د عذابونو د فتنو نه پاکوي، محفوظ الله ساتي. دی برکت شو. د شپې راووت نبی علیہ السلام مبارک، حضرت ابوبکر صدیق هم مونځ کو پکې تلاوت کوي، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مونځ کوي پکې تلاوت کوي. سار وختي د حضرت عمر نه تپوس وکړ، عمره بیګا خو مې ته په منځولې دی، خو قیرات ته ډېر غلی و، ډېر پوټې غلی غلی قیرات ته و، دا ولې؟ وی قد اسمعت من ناجیت، دا الله رسوله خو چې چا سره مې رازداري کوله هغه ته مې اورو نو هغه اورېده که نه؟ که نور خلک یې نه اوري. حضرت عمر ته وی پتا رالم تا خو ډېر تیز اوازو، اواز دې ډېر اوچتو، دا ولې؟ وی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، صاحب اوده پې راویښ وم او شیطان پې شړم، چې دا اوده راویښ شي او شیطان وشړلی کېږي. نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر ته وی وی اواز یې ټیټ که خیر دی، او حضرت ابوبکر ته وی لږ یې اوچت که، چې خوب کوونکي تم تکلیف نی، بیمار تم تکلیف نی، خو که څوک درته خوا کې ولاړو چې هغه یې واوري هغه هم ته فایده واخلي. دا صحابو به د شپې خپل منځونه کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام خصوصي حکم کوي، وی ته به تهجد په اوله شپه کې کوې، ته به د شپې نه پاسې. ولې؟ هغه به احادیث یادول، د نبی علیہ السلام د احادیثو خدمت پرې کوه ټوله ورځ. نو وی ته د شپې خیر دې مه پاسه، تهجد مه کوه، د شپې اوله شپه کې وتر کوه او اوده کېږه. لیکن چې کله نبی علیہ السلام وفات شو د هغې نه پس یو دیو، یوې بیبي وه، یوې وینځه وه، 3 کسانو، 3 واړه کېناستل، وی تقسیم کو، شپه به ویړو دغه روړو به، داسې به نه کوو. د شپې په اوله 3 کې به زه عبادت کوم، بیا به اوده کېږم، ته به پاسې ته به عبادت کې ښځې ته وي، او بیا چې 3 حصه تېره شي ته به اوده کېږې دا وینځه او پاسې هغې به عبادت کوي. چې زما په کور کې داسې ټیم تېر نه شي چې په هغې کې الله ته مونځ او سجده ونه لګي. نن څه کوو؟ بچې اوده شه، خوب نه به وځې که نه دماغ به دې خراب شي، ناجوړه به شي. خیر دی که کمپیوټر او ټي وي ته 15 ګنټې ناست دی، په هغې دې نه دماغ خرابېږي او نه په سترګې نظر کمزوري کېږي. دا زمونږ حال دی. او حدیث پاک کې راځي دا کم سړی چې ناوخته پاسي که نه ناوخته، وی دا هغه خلک دي بال الشیطان فی اذنیه، په دغه وخت کې ورته شیطان متیازې کړي دي، خو چې څنګه شیطان نه ښکاري دغه متیازې هم نه ښکاري. او بل حدیث پاک کې راځي وی دا کم انسان چې د شپې ناوخته ودي که نه شیطان ورته غوږ تپی، اوده کوي یې چې اوده شه، علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه ده، اوده شه خیر دی ښه. نو اوله شپه کې خوب بهتر دی، رستو تهجد پکار دی. مونږ اوله نیمه شپه ټي ویګانو ته تیر کو، بیا اوده شو د سار مونځ هم رانه برباد شي. داسې مه کوئ. الله خوشحاله کې د قهر او غضب نه به بچ شي. الله نه وغواړئ در به کې. تکلیف او مصیبت ولې مونږ نه لر کېږي؟ چې ځکه مونږ الله ته شا کړې ده. او ډاکټران وایي چې په شواروس کې 6 ګنټې خوب سړي وکړه دا بس کافي دی. 6 ګنټې خو ډېر وختي پوره کېږي. نبی علیہ السلام مبارک دقه عادت، ماسخوتن مونځ پسې کړه دین څه خبرې به بیا وکړې، یعنې فوراً به وده کېده، پیشبني به پاسېده. نو پیشبني پاسېدلو کې ډېر لوی برکت دی، ډېر لوی خیر دی پکې، او الله او د الله رسول پې ډېر زیات خوشحالېږي. نو اسم نفل عبادت بهتر شی دی، او چې دا د شپې په د اخري شپه کې پاسېدې ته یې خوند واله که نه، ډېر خوند به درله درکړي.
دوکې خدای وې نبی علیہ السلام مبارک 4 رکعات هم کړي دي 2 رکعات هم کړي دي ګوره د امت دپاره چې هغې ته اسانتیا راشي 2 رکعات هم کړي دي 4 رکعات هم کړي دي 6 رکعات هم کړي دي 8 رکعات هم کړي دي 10 رکعات هم کړي دي خو د پیغمبر علیه السلام اکثر معمول چې هغه 8 رکعات نو تهجد د 2 نه واله تر د 10 پورې کولی شي د 12 پورې هم کولی شي خو 8 رکعات به نبی کریم صلی الله علیه وسلم عموما کول چې پاسې 8 رکعات کوه نفل که تهجد لفظ پکې یاد کو که یاد نه کو په 2 رکعات نفل کوم په د شپې نفل ته تهجد وای او 2 رکعات خپ قلار وکا خپ اطمینان سره که د شپې اخره شپه کې پاسې دی شي نو ویتر رستو کول بیا بهتر دی چې د ماسوتن 2 رکعات سنت ته وکړل او پاسې دی شي تهجد کې تهجد نه پس 3 رکعات خپل ویتر وکا بیا کته مو بیو دشه اګه نو سارمون در نه خرابې دی بیا مو دکېږي او کنه د شپې په اخره شپه پاسېدو د یقین نه بیا ویتر مخکې وکا نو 8 رکعات عموما دا کوي ورپسې الله ته خپل پروردگار ته خپل الله تعالی سونه نیسه جاړه ورته او غواړی ته لوی پادشاه دی لوی پروردگار دی ان شاء الله دا زمون ایمان دی او زمون یقین دی چې پروردگار به مونږ چرته مایوس نه کی چرته به مونږ الله خفه نه کی او دا څوک دواړه یو شی یادوي یو شی تقریبا چاشته ورته وي او اشراق هم ورته وي دوکې دا به چې د بل وخت ووایي نن مې تهجد خبره وکړه دوکې چې پروردگار مال او تاسو ټولو له د شپې د پاسېدو او تهجد کولو توفیق را نصیب الله زمون اعمال قبول کړي خدای مونږ له د فرض او د نفل او د ټولو عباداتو توفیق راکړي خدای مونږ د ریاکارۍ نه وساتي الہ العالمین څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص او د بشیر جان یو دوست دا غزوینا جوړ دی الله ولا شفا ورکړي څومره مریضان دي په هسپتالونو کې دي او په کورونو کې دي پروردګار ټول له شفا ورکړي که څوک قرضدار تنګ دستی الله قرضونه اخلاص کې زمونږ د ټولو د حلال او فراخ رزق نصیب کړي الله د فتنو نه دشمنو تربګنو او د ظلم د مخلوق نه په امن کې وساتي خدای تعالی ناراضي شي الله زمونږ په کورونو کې زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي مونږ د رسوایان الله محفوظ وساتي د چا چې څه قسم حاجتونه پروردګار ورته پوره کړي زمونږ دا جمع او زمونږ دا ناست او زمونږ دا خبره اترې دا په خپل دربار کې قبول منظوري کړي مونږ له په عمل دا اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله